که غواړئ سکوټر د غلو څخه بچاو کړئ نو دا طریقه ورسره وکړئ، ځکه چې بیا یې غل پر مخ باندې نسي بیولی. نو کلچ یې سکلیټر ته راواړوئ او سکلیټر یې کلچ ته واړوئ، ځکه تاسو به دا رقم ویډیو ځان در اوسه هم نه یې لیدلې، نه به چا درته جوړه کړې. نو اول وارې ما ستاسو لپاره جوړه کړې ده، تاسو یې په غور دا ویډیو در پایه راسره وګورئ، ځکه غل به بالکل بیا د سکوټر د غلا کېدو کوشش نه وکړي، ځکه دا دی پر مخ باندې بیولی نسي، که بیا هم روان کړي ګزاره یې. ولې تاسو به ځان د دې سره ولدوئ، یو ورځ 2 ټریلینګ غواړئ نو ځان ورسره ولد کړئ، نو دغه طریقه باندې تاسو وکړئ نو ستاسو سکوټر بالکل د غلو څخه به محفوظ وي. هر رقم کلي و غله ته ورکړه، لیکن دی به پر مخ نسي بیولی، ځکه دا داسې طریقه ده چې هر سړی یې نسي چلولی. نو لږ ټریلینګ غواړئ دغه کار تاسو وکړئ، نو ستاسو سکوټر بالکل به بیا د هر څه په امان. نو دا د خپل ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ چې ستاسو ملګري هم وویني، ځکه دا نوې طریقه ده. په دا طریقه به تاسو در اوسه چا ویډیو نه وي جوړه کړې، ځکه زیات ویډیو پر فیسبوک چلیږي په یوه طریقه او په بله طریقه، لیکن دا به د دې ټول څه جلا یي، د دې ټول څه به علیحده طریقه ده. نو دا رقم او که چا کړې وي هغه دې هم کمنټ وکړي، موږ به وګورو چې واقعي دا طریقه کړې ده او که یې نه ده کړې. نو دا خپل ملګرو سره شیر کړي.